A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو ښه رالاست. هیله ده چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې به پټ یاست. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د فرانسوي ژبې یوه بله مهمه موضوع باندې بحث وکړو او زده یې کړو. هغه موضوع دغه دی: ساعت ویل، چې موږ څنګه کولی شو په فرانسوي ژبه کې ساعت ووایو. یو څوک پوښتنه کوي چې ساعت څو بجې دي، موږ به څنګه ځواب وایو، یا به موږ یو چا نه څرخ هم ته پوښتنه کوو چې ساعت څو بجې دي، یا به بیرته هغه موږ ته ځواب راکوي، موږ به څنګه پوهیږو. ښه، دا ویډیو په څلورو برخو ویشل کیږي چې ټولې برخې پوره وګورئ. نو انشاءالله زه مطمئن یم چې له دې ویډیو وروسته به تاسو هیڅ کوم مشکل یا ستونزه ونه لرئ چې د ساعت په ویلو کې یا د ساعت په پوښتنه کولو کې تاسې ورته بند پاتې شئ. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. راځئ چې دوام ورکړو. ښه ملګرو، راځئ چې په فرانسوي ژبه کې د ساعت په اړه پوره معلومات زده کړو او تشریح کړو. نو لومړی چې دی دیغلاغ زموږ موضوع دی، یعنې د ساعت ویل زموږ موضوع به همدغه وي. نن د ساعت په اړه خبرې کول، ساعت پوښتل یا همدا ډول نور. نو لومړی راځو دلته لوتام چې دی هغه وخت ته ویلی کېږي. په فرانسوي ژبه کې وخت ته لوتام ویلی کېږي. او لاغ چې دی ساعت ته ویلی کېږي. دغه دوه تاسې په لومړي سر کې باید ځان سره نوټ ونیسئ چې لوتام وخت ته ویلی کېږي او لاغ ساعت ته ویلی کېږي. او راځو چې د ساعتونو مثلا دا ساعت چې دی یعنې وخت، کوم وخت چې تېرېږي هغې ته موږ ساعت ویلی شو. او کوم ساعت چې مثلا موږ دې ته هم ساعت وایو، او په دیوال کې چې اوسېږي هغې ته موږ ساعت وایو. او دا وخت چې پکې تېرېږي دې ته موږ ساعت وایو، لکه بجې. دا وخت چې پکې تېرېږي هغې ته موږ لکه بجې وایو، دا ډول که نه. او په فرانسوي ژبه کې دغه چې لاس نه تړی کېږي لکه دا ډول چې دی هغې ته اون مونتر چې دی هغه ساعت ته ویل کېږي چې لاس نه تړی کېږي، په دې ډول باندې وي. او اون اغلاژ هغې ته ویل کېږي چې په دیوال کې زړیږي، لکه دا ډول چې په دیوال کې وي هغې ته اون اغلاژ ویل کېږي. ښه، راځئ چې یو څو ډوله پوښتنې دي چې مثلا موږ یو چا نه څه رقم ته کولی شو د ساعت په اړه پوښتنه وکړو چې څو بجې دي. دا په څو مختلفو ډولونو باندې کولی شي تاسې پوښتنه وکړئ. لومړی quelle heure est-il څو بجې دي یا ساعت څو دی. دوم il est quelle heure بیا هم څو بجې دي یا ساعت څو دی. او دریم ډول est-ce que vous avez l'heure s'il vous plaît آیا تاسو ساعت لرئ؟ هیله کوم. s'il vous plaît ما دلته ګوره اس وی پی لیکلی دی، یعنې دا د s'il vous plaît مخفف توري دي. تاسې که غواړئ یو s'il vous plaît ولیکئ چا لپاره، نو تاسې کولی شئ دغه درې توري ولیکئ، دا د s'il vous plaît معنا ورکوي. اړتیا نشته ټوله جمله ولیکئ. نو دغه په دریم ډول باندې. او بل چې دی مثلا غواړئ یو چا نه پوښتنه وکړئ چې ښوونځی یا کورس یا ټولګی په کوم وخت باندې پیل کېږي، یعنې څو بجې دی، تاسې به دا ډول وایئ à quelle heure est la classe یعنې کلاس په څو بجو باندې دی، کورس یا مثلا ښوونځی په څو بجو شروع کېږي. دلته نور چې درې دانې نور نومونه دي، مثلا د ثانیې لپاره، د منټ لپاره او د ساعت لپاره. په فرانسوي ژبه کې une seconde یوې ثانیې ته ویلی کېږي یا یو سکند ته ویلی کېږي. او une minute چې دی هغه یوه منټ یا یوې دقیقې ته ویلی کېږي. une heure چې دی یو ساعت ته ویلی کېږي. ښه ملګرو، راځئ چې اوس بله برخه هم په ګډه تشریح کړو. په دې برخه کې ما د ساعت په اړه یو څه نور معلومات هم راوړي چې دا به هم په ګډه تشریح کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو په پښتو ژبه کې وایو چې پاو باندې، پاو کم یا نیمې دي یا لاس کمې دي، دا ډول په فرانسوي ژبه کې هم شته دي، خو په فرانسوي ژبه کې نومونه توپیر کوي. کله چې مثلا دلته موږ یو ساعت لرو چې دلته ټول ما ورته لیکلي دي، دلته نه به شروع کړو. لوکاغ چې دی 15 دقیقو ته ویلی کېږي، یو پاو ته ویلی کېږي، یو پاو ته لوکاغ ویلی کېږي. موا لوکاغ چې دی هغه 15 دقیقو ته ویلی کېږي، یعنې پاو کمو ته موا لوکاغ ویلی کېږي. او ادمي چې دی هغه نیمو ته ویلی کېږي. دلته هم لیدلی شئ، دې خوا ته هم لیدلی شئ
چې موا لوکا دلته لیکل شوی دی 45 دقیقو کې او ایکاغ چې دی یا لوکاغ چې دی که دا ورسره ومنوځي پروا نه کوي تاسې کولی ډایرکټ ووایئ چې لوکاغ یعنې پاو باندې دي که چېرته نیمې اوسېږي تاسې کولی شئ ادمي یعنې نیمې دي او دلته چې دی اوس په فرانسوي ژبه کې یوه بله مهمه موضوع چې دا د ساعت په اړه غواړم ووایم هغه په 40 ساعته باندې دی په فرانسوي ژبه کې ساعت ډیری خلک په 40 ساعته بڼه باندې وایي څوک داسې نه وایي چې مثلا د سهار 8 بجې دي یا د ماښام 8 بجې دي نو د شپې 1 بجې نه ساعت شروع کېږي تر د شپې بیرته د 40 پورې چې بیرته 12 بجې کېږي یعنې د 23 نه ساعت راځي 40 ته چې نور بیرته صفر کېږي ساعت نو موږ به څنګه وایو که چېرته مثلا غواړو پوه شو چې دا د څه وخت څو بجې دي موږ کولی شو چې په دا رقم ته باندې یې ووایو du matin یعنې د سهار د مثال په ډول تاسې غواړئ ووایئ چې د سهار 8 بجې du 8 heures du matin د سهار 8 بجې او که چېرته تاسې غواړئ de l'après-midi د ماسپښین په اړه ووایئ تاسې به ووایئ 13 heures de l'après-midi pardon 13 heures د چې ویلې یعنې 13 heures خپله مغه د ماسپښین 1 بجه راځي خو که چېرته تاسې غواړئ چې 1 بجه د ماسپښین ووایئ بیا به وایئ چې 1 heure de l'après-midi 1 heure de l'après-midi یعنې د ماسپښین 1 بجه یعنې 14 بجې راځي او که چېرته تاسې غواړئ چې د ماښام 8 بجې بیا به وایئ 8 heures du soir یعنې د ماښام 8 بجې خو د ماښام 8 بجې چې دي هغه 20 heures کولی شئ تاسې ووایئ چې 20 heures ډایرکټ ویلی شئ یعنې د ماښام 8 بجې ښه ملګرو هیله ده چې په دې باندې به هم پوه شوي یاستئ راځئ چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو په دې برخه کې ما یو څو مثالونه راوړي دي چې په لنډ غټ ډول باندې غواړم دغه ټول تشریح کړو لکه په فرانسوي ژبه کې چې کله تاسې غواړئ چې ساعت ولیکئ د ساعت په اړه ولیکئ لکه 1 لیکئ یا 2 یا 3 5 6 چې لیکئ که نه نو تاسې اړتیا نه لرئ دلته 2 ټکي کېږدئ بیا ورسره کېږدئ دغه اش چې دی اش خپله د ساعت په معنا دی یعنې که تاسو دلته 3 لیکلي اوسېږي یو اش ورسره ولیکئ یعنې دا په دې معنا چې 3 بجې او دې نه وروسته چې کومې راځي هغه دقیقې دي نو مثلا دلته مو لیکلي اوس څو بجې دا غواړو ووایو چې 1 بجه ده il est 1 heure il est 1 heure 1 بجه ده il est 12 heures il est 2 heures il est 2 heures il est 2 heures یعنې 2 بجې دي دلته فکر وګوره heure چې ده دلته اس نو ورسره او دلته چې د اخ سره یو اس راځي ولې اس راځي ځکه چې دلته بجې نوره جمع کیږي مفرد نه دی یو نه دی دوه کیږي چې کله دوه شي موږ دغه یو قانون دی چې مثلا یو فرمول دی د فرانسوي ژبې چې کله یو څه چې پلوریل کیږي هغې سره یو اس اضافه کیږي اخر کې او بل چې دی مثلا د مثال په ډول 3 heures il est 3 heures il est 3 heures 3 بجې دي il est 5 heures 10 il est 5 heures 10 یعنی 15 بجې او 10 دقیقې دي او بل چې ده 6 heures 25 6 heures 25 il est 6 heures 25 il est 6 heures 25 یعنی ساعت 6 بجې او 25 دقیقې دي او بل چې ده 12 بجې دي 12 بجې چې ده دغې ته میدي ویل کېږي میدي il est midi که چې د 12 بجې اوسېږي تاسې کولی شئ چې il est midi یعنې il est midi یعنې اوس 12 بجې دي یعنې غرمه ده پوره 12 بجې دي او بل چې که تاسې غواړئ ووایئ چې مثلا اوس شپه ده د شپې په اړه ووایئ کله 00 اوسېږي ټول یعنې ساعت 40 بجې وي تاسې کولی شئ چې ووایئ چې il est minuit il est minuit il est minuit یعنې شپه ده یعنې پخه شپه 12 بجې یا 40 بجې او دلته ګورئ تاسې کیدای شي ځان سره ووایئ چې ښه اوس دلته دا ساعت چې دی ساعت خو فیمینن ولې ورته دغه کوم ضمیر چې کاریږي ولې ورته ایل کاریږي دغه ضمیر چې دلته دی دا هیڅ نه فیمینن دی نه مسکولن دی د ساعت لپاره همدغه قانون همدغه فرمول جوړ شوی دی چې دا باید په ایل باندې وکارول شي نو دا هیڅ دې پورې اړه نه لري چې مثلا فیمینن دی که مسکولن دی دغه ځای کې دا موضوع مو یوازې په یاد کې وي او اوس راځئ چې بله برخه هم تشریح کړو چې دا یې اخري برخه ده
لکه اوس مثلا مونږ وایو چې دا رقم ته وي ساعت کولی شو چې په دوه ډول باندې وایو چې 7 بجې او 15 دقیقې دي که نه مونږ هم کولی چې 7 بجې او 15 دقیقې دي هم کولی شو چې پاو باندې 7 بجې دي اوس دلته مونږ فرانسوي ژبه کې ویلی شو il est 7h15 il est 7h15 il est 7h15 یعنې 7 بجې او 15 دقیقې دي او بل کولی شو چې وایو il est 7h15 il est 7h15 یعنې دا 7 بجې او پاو باندې 7 بجې دي داسې ویلی شو او بل که مثلا موږ غواړو چې نیمې دي یا مثلا 9 بجې او 10 دقیقې 9 نیمې دا ډول ویلی شو il est 9h30 il est 9h il est 9h30 il est 9h30 یعنې 9 بجې او 10 دقیقې کولی شي چې وایي چې il est 9h30 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 یعنې 9 نیمې بجې دي او بل که غواړي وایي چې مثلا 10 بجې او 15 دقیقې دي یا وایي چې پاو کم 11 بجې دي نو دا ډول هم ویلی شي یا وایي چې 15 کم 11 دي نو il est 10h45 il est 10h45 یعنې 10 بجې او 15 دقیقې دي بل کولی شي وایي چې il est 11h moins le quart il est 11h moins le quart یعنې پاو کم 11 بجې دي یا کولی شي ووایي چې il est 11h moins 15 il est 11h moins 15 یعنې 15 پاتې 11 ته او بل چې دی مثلا تاسې غواړئ ووایي چې 10 کم دي مثلا که نه یا 50 تیرې دي یا 10 کم یې 2 بجې دي اوس دلته که نه داسې ووایي il est 1h50 il est 1h50 il est 1h50 یعنې 1 بجه او 50 دقیقې دي او کولی شي دا ډول هم ووایي چې il est 12h moins 10 il est 12h moins 10 il est 12h moins 10 ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه ویډیو تر پایه ولیدله او په دې کې موږ 4 برخې وې لکه څنګه چې تاسو دغه 4 وړه برخې ولیدلې او زده مو کړې نو ځان سره نوټ هم ونیسئ نوټ مو له یاده ونه وځي ځکه چې ډیره تاسو سره مرسته کوي یو څه چې له تاسو هېرېږي تاسې بېرته را په زړه کولی شئ ډېر ښه یادولی شئ نو ملګرو که چیرې تاسو بیا هم کومه غوښتنه یا نیوکه لرئ کولی شئ موږ ته یې د کومنټ په برخه کې ولیکئ تر څو موږ وکولی شو په هغې موضوع باندې بحث وکړو هغه موضوع تشریح کړو او زده یې کړو په ګډه که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوې اوسیږي نو ویډیو لایک کړئ او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي نو هیله ده چې که چیرې غواړئ له موږ سره مرسته وکړئ تاسو مرسته به یوازینۍ همدا وي چې دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر نورو ملګرو یې ورسوئ زموږ یوازینۍ موخه همدغه دی چې تر څو خپله چې یو څه زده کوو تر نورو یې ورسوو نو دغې لړۍ کې تاسو هم له موږ سره ملګري شئ تر څو زموږ غږ تر نورو هم ورسیږي تر څو دغه درس چې موږ یې غواړو د تشریح کړو تر نورو ملګرو هم ورسیږي نو مننه ملګرو تر بلې ویډیو هم په لاس پالم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان